الف لام میم صاد. دا یو کتاب دی چې تاسو درلېږل شوی دی. نو اے محمد صلی الله علیه وسلم ستاسو زړه کې د لدنه څه اندېښنه نه وي. د دل نازلولو نه هدف دا دی چې ته د دې په وسیله منکرانو وویروي او د مؤمنانو لپاره یادونه وي. اے خلکو، څه چې تاسو د رب له لوري پر تاسو باندې نازل شوی دي د هغو پیروي وکړئ او خپل رب نه پرته د نورو سرپرستانو پیروي مکوئ. خو تاسو نصیحت ډیر لږ منئ. څومره ودانۍ دي چې هغه مونږ تباه کړی، پر هغه باندې په ناڅاپي ډول د شپې زمونږ عذاب پریوت یا پرانا ورځ په داسې وخت کې راغی چې هغه استراحت کړی. او کله چې پر هغه باندې زمونږ عذاب راغی نو د هغه په جبل دی وینا پرته نور څه نو چې مونږ پر اختیار سره ظالمانو. نو دا کار رومرو کې دونکې دی چې موږ له هغو خلکو څخه حساب واخلو چې موږ هغوی ته پیغمبران ورلېږلي دي او له پیغمبرانو نه به هم د پیغام رسولو پوښتنه وکړو. بیا به موږ په خپل په کامل علم سره ټول ماجرا د هغوی مخې ته وړاندې کړو. خنو موږ چیرته غایب نه وو او په هغه ورځ به تل کټ مټ حق وي. چا چې په درنوي هم هغوی به خلاصونو مومي او د چا چې پولیس پکې شي همغوی به په ځان کې د خپل ځان اخته کوونکی وي، ځکه چې هغوی زموږ له آیاتونو سره له ظلم ډک برخورد کاوه. مونږ تاسو له واک سره په ځمکه کې مشته کړی او تاسو لپاره مو دلته د اوسېدو وسایل برابر کړل، خو تاسو ډیر کم شکر ویستونکي یاست. مونږ تاسو هستونه یعنی پیدایښت پیل کړ، بیا مو تاسو صورت جوړ کړ، بیا مو پرښتو ته وویل چې آدم ته سجده وکړي. په دې امر سره ټول سجده وکړه، خو ابلیس په سجده کوونکو کې شامل نشو. پوښتنه یې وکړه څه شی له سجده کولو څخه منع کړي کله چې ما درته امر کړی؟ وی ویل زه له هغه نه غوره یم، تاسو له اور پیدا کړم او هغه له خټې څخه. الله فرمایل خنو ته دې ځای کوز شه، ته حق نه لري چې دلته د لوی غرور وکړي. وزه چې په حقیقت کې تل ذلیل شو څخه. وی ویل ما ته تر هغه ورځې پورې مهلت راکړه چې دا ټول دوهم ځل را پاتول شي. وی فرمایل مهلت ته درته. وی ویل خنو څنګه چې تاسو په گمراهۍ کې اخته کړم، زه به هم اوس استاد سم لارې په سر باندې دغه انسانانو ته څارو کینم. لوړاندې ورسته خي خوا کینې خوا هر لوري به راي سار کړم او ته به دوی زیاتره شکر ویستونکي ونه مومي. وی فرمایل دې ځای سپکه ورټل شوی وزه باور ولره چې له دوی څخه چې څوک ستا پیروي وکړي ستا په شمول به له هغو ټولو نه دوزخ ډک. او ای آدمه، ته او ستا مېرمن دواړه په دې جنت کې اوسېږي. هر چیرته چې هر شی ستاسو زړه غواړي خوري، خو دغه ونې ته نږدې مو ورځي کنه نو له ظالمانو څخه به وشمیرل شي. بیا شیطان هغوی تیر وستل تر څو چې د هغوی شرم ځایونه چې یو له بله پټ کړای شوی وو د هغوی په وړاندې بربند شي. هغه ته ویل ستاسو رب چې تاسو له دې ونې څخه منع کړی یاست، د دې باعث له دې پرته نور څه نه دي چې چیرته تاسو پرېږدئ نشي یا تاسو ته د تل لپاره ژوند در په برخه نشي. او هغه په لوړه یعنی قسم خوړلو هغه ته وویل چې زه ستاسو ریښتینه خیر غوښتونکی یم. په دې توګه په غولولو سره هغه دواړه قرار خپل لارې ته راوړل. په پای کې چې کله هغه د هغې ونې خوند وڅاک نو دیو بل په وړاندې د هغې ستر مات شو او هغه د جنت په پاڼو سره د خپل بدنونو په پټولو الله سپورې کړ. په دې وخت کې چې کله د هغو رب هغوی ته غږ وکړ آیا ما تاسو له دې ونې څخه نه وی منع کړی او نه می ویلي چې شیطان ستاسو ښکارا دښمن دی؟ دواړو ویل ای زمونږ رب، مونږ په خپل ځان ظلم وکړ، اوس که ته مونږ ته بخښنه ونه کړه او پر مونږ دې رحم ونه کړ نو مونږ به ارومرو تباه شو. وی فرمایل کوز شي تاسو یو د بل دښمنانی
او ستاسو لپاره تر یوې ټاکلې مودې پورې په ځمکه کې د اوسېدو ځای او د ژوند وسایل دي او وی فرمایل په همغه کې ستاسو ژوند او ستاسو مرګ دی او له همغه څخه په پای کې تاسو راوېستل شي. اې د آدم اولادي مونږ تاسو ته جامې نازل کړې دي چې ستاسو د بدن شرم زینو او پوښي او ستاسو د بدن د ساتنې او ښکلا وسیله هم وي او ډیره غوره جامه د پرهیزګاری جامه ده. دا د الله له نښانو څخه یو نښانه ده په کار د چې خلک ورڅخه درس واخلي. ای بنی آدمانو داسې د نوی چې شیطان تاسو بیا همغه شان په فتنه کې اخته کړی لکه څنګه چې هغه تاسو مور پلار له جنت نه وستلی او له هغه څخه د هغه جامې وستلی وي ترڅو د هغه شرم زایونه یو د بل په وړاندې لوټ شي. هغه د هغه ملګری تاسو له یو داسې ځای نه ویني چې له هغه ځای تاسو هغه نشي لیدلای. مونږ دا شیطانان د هغه خلکو سرپرستان ګرځولي دي چې ایمان نه راوړي. کله چې دا خلک کوم د شرم وړ کار کوي نو وايي مونږ په همدې کړن لار باندې خپل پلرونه نیکونه میندلي او په خپل الله مونږ ته د داسې چارو سره رسولو امر کړی دی. دوی ته وایا الله هیڅ کله د بی حیايي امر نه کوي. تاسو د الله د نوم په اخیستلو هغه خبرې کوي چې د حقوق په باب تاسو معلومات نه لري. اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا زما رب خود ریښتین ولې او عدالت امر کړی دی او د هغه حکم خدا دی چې په هر عبادت کې خپل لوري سم کړی هغه وبلې خپل دین د هغه لپاره خالص کړی. حکومتوګه چې هغه اوس پیدا کړی یاست په همدې ډول به بیا تاسو پیدا کړئ شي. وی ډلې ته خو هغه سم لار خودلې ده او پر بلې ډلې گمراهي ثابته شوې ده ځکه چې هغه د خدای په ځای شیطانان خپل سرپرستان نیولي او هغه انګيري چې مونږ په سم لار باندې. ای بنی آدمان د هر عبادت په وخت کې په خپل کلا سنگار اوسئ او خوري څخي او له حدا تیرې مکوي. الله له حدا تیری کوونکی نه خوښوي. اے محمد دوی ته وایي چې د الله هغه کلا حرام کړی دا چې هغه د خپل بندگانو لپاره راويستلی و او چا پاک روزي حرام کړی. وایي دا ټول شیان د دنیا په ژوندانه کې هم د ایمان راوړونکو لپاره دي او د آخرت په ورځ خو به یوازې د همدوی لپاره وي. په دغه شان موږ خپل خبرې روښانه وو د هغو خلکو لپاره چې عالمان دي. اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته وایي چې زما رب چې کوم شیان حرام کړی دي هغه خدای د بے حیايي چارې کښکاروي او کپټي او ګناه او د حق پر خلاف تیری او دا چې الله سره تاسو کوم څوک شریک کړی چې د هغه لپاره کوم سند نه دی نازل کړی او دا چې د الله په نوم داسې کوم خبره وکړي چې د هغه په باب تاسو معلومات نه لري چې هغه په حقیقت کې همغه کړی دی. د هر قوم لپاره د مهلت یو نیټه ټاکلې ده. بیا چې کله د کوم قوم وخت او نیټه پوره کیږي او پوره یو ساعت وروسته والی او مخکې والی به هم پکې ناراضي او دا خبره الله د مخلوق پیدا کولو په پیل کې په ډاګه ښکارا کړې و. ای بنی آدمان په یاد ولرئ چې تاسو ته په خپل له تاسو نه داسې پیغمبران راشي چې تاسو ته زما آیاتونه اوروي نو څوک چې له سرغړونې څخه ډډه وکړي او خپل راکړن چاره سم کړي د هغه لپاره څه ویر او کړهو نشته او څوک چې زموږ آیاتونه دروغ وګڼي او د هغو په مقابل کې په سرکشي لاس پوري کړي اما غوی به دوزخیان وي د تل لپاره به پکې استوګن وي. کاره خبره ده چې له هغه چانه به بل غټ ظالم څوک وي چې سراسر د دروغ او خبرې د الله لور ته منسوبې کړي یا د الله رښتینی آیاتونه دروغ وګڼي. دا چې خلک به د خپل تقدیر د لیکنې سره سم خپل برخه ومومي. ان تر دې چې هغه ساعت براشي چې کله زمون لېګل شوی پرېختي د حقوق ساګانو اخیستلو لپاره ورسیږي په هغه وخت کې به هغه ورڅخه پوښتنه وکړي چې راوخی اوس چیرته دي تاسو هغه معبودان چې تاسو هغه د خدای په ځای بلل. هغه به وایي چې ټول موږ نه ورک شول او هغه به په خپل د ځان په خلاف شاهدي وایي چې موږ پر اختیار سره الله حق نه منکران.
الله به فرمایي زی تاسو همغه دوزخ ته لاړ شئ چې هغه ته له تاسو څخه مخکې د پیریانو او انسانانو تیری شوی ډلې ورغلي. هر ډله چې کله دوزخ ته ننوځي نو په خپل مخکنی ډله باندې به لعنت ویونکی ننوځي. ان تر دې چې کله ټول هلته سره یو ځای شي نو هر ورستي ډله به د مخکنی ډلې په باب وایي چې ای پروردګار دا خلکو چې مونږه بې لارې کو نو له دې عمله دوی ته 2 چنده سزا ورکړه. په جواب کې به ویل شي د هر یوې لپاره 2 چنده سزا ده خو تاسو پوهیږئ نه. او لمړنۍ ډله به دوهمې ډلې ته وایي چې کوم د پړې یعنی ملامتي وړو نو تاسو پر موږ باندې څه خطوب درلود. اوس د خپل کړو په نتیجه کې د عذاب خوند وڅکي. باور ولرئ چې زموږ آیاتونه دروغ جن ګڼلې دي او د هغو په مقابل کې سر غړولای دی. د هغو لپاره به د اسمان دروازې هیڅ کله پران نه نستل شي. جنت د هغو تک دومره ناممکن دی لکه د ستنې سپم څخه د اوخ تیریدل. مجرمان په همداسې مجازات محکومو. د هغو لپاره به د دوزخ لاندې ستونه یعنی فرش او د همدې دوزخ لپاسه اغوستونه یعنی پوخ وي. دا د هغه بدله چې مونږه ظالمانو ته ورکو. د دې پر خلاف کوم کسانو چې زموږ آیاتونه منلي دي او غوړه عملونه یې کړی دي او په دې باب مونږ هر څوک د هغه د وسې په اندازه مسؤل ګرځو. هغوی جنتیان دي هلته به هغوی تل اوسیږي. د هغو په زړونو کې چې دیو بل په خلاف کوم خیره وی هغه به مونږ ایستکو. د هغوی نه لاندې به ویالي بهیږي او هغوی به وایي چې سنا ستاینه الله لره د چې هغه مونږ ته دا لار وښودله. مونږ په خپل لار نشوي موندلای ک الله مونږ ته لار ښوونه نه وای کړی. زمونږ د رب لېږل شوی پیغمبران پر اختیار سره په حق راغلیو. په هغه وخت کې به आवाज راشي چې دا جنت چې تاسو د هغه وارثان ګرځیدلی یاست تاسو ته د هغو عملونو په بدل کې درکړی شوی دی چې تاسو کول. بیا به دا جنتیان دوزخیانو ته आवाज وکړي او به وایي مونږ خو هغه ټول ژبنیانه وعده بشپړی ومندلې چې زمونږ پروردګار له موږ سره کړی. تاسو هم هغه ژبنی وعده پوره ومندلې چې تاسو رب کړی وي. هغوی به جواب ورکړي هو. په دې وخت کې به یو आवाज کوونکی د هغوی په منځ کې ناری کړی چې د خدای لعنت دی وي پر هغو ظالمانو باندې چې د خدای له لارې نه خلق منع کول او د هغوی کوګواله یې غوښت او له آخرت نه منکران. د دې دواړو ډلو ترمنځ به یو پرده یعنی برید وي چې د هغې د پاسه پر اعراف باندې به څو نور کسان وي. دوی به هر ډله د هغې له څیرې نه پیژني او جنتیانو ته به आवाज وکړي او به وایي چې سلامتی دی وي پر تاسو. دا خلک به په جنت کې ننوتلی نه وي خو د هغه هیلمن به وي. او کله چې د هغوی سترګې د دوزخیانو لوري ته واوړي نو به وایي ای پروردګار مونږ د دې ظالمانو ملګری کوم. بیا به دا د اعراف خلک څو تنه غټ غټ دوزخیان د هغو په نخو نښانو سره وپیژني. ورته به आवाज وکړي چې تاسو ولیدل نن تاسو ډلې ټپلې تاسو څه درد واکړ نو مو هغه وسایل په کار شول چې تاسو لوی شیان ګڼل. او آیا دا جنتیان همغه خلک نه دي چې د هغو په باب تاسو په قسمونو خوړلو ویل چې دوی ته خو به خدای له خپل رحمت څخه هیڅ شی هم ور نکړي. نن هم غوی ته ویل شول چې نن وځي جنت ته نه به در باندې ویروي نه کړهاو. او دوزخیان به جنتیانو ته आवाज وکړي چې لږ غوندي او بو پر مونږ باندې راتوي کړی یا له هغه روزي څخه چې الله تاسو ته درکړي دی یو څه راوغورځوي. هغوی به جواب ورکړي چې الله دا دواړه شیان د حق پر هغو منکرانو باندې حرام کړی دي چې هغوی خپل دین لوب او ساتيري ګرځولای او د دنیا ژوند هغوی غولولیو. الله فرمایي چې نن به موږ هم هغوی په همغه شان هیر کړو لکه څنګه چې هغوی د دې ورځې په وستون هیر کړو او زموږ له آیاتونو څخه انکار کاوه. موږ دغه خلکو ته له داسې کتاب سره راغلیو چې هغه مو د علم په اساس تشریح کړی دی. د ایمان راوړونکو لپاره هدایت او رحمت دی. اوس نو آیا دا خلک لدی پرته کومې بل خبرې ته سترګې په لار دي چې هغه عاقبت سره مخامخ شي چې دا کتاب د هغه خبر ورکوي.
په کوم ورځ چې له هغه عاقبت سره مخامخ شي نو چا چې مخکې هغه یاد وېستلیو هغه خلک به وایي چې پر اختیار سره زمونږ د پروردګار پیغمبران له حق سره راغلي نو آیا اوس به زمونږ لپاره کوم سپارښتګر وي چې زمونږ په باب سپارښت وکړي یا مونږ دوهم ځل بیرته ولېګل شو ترڅو د هغه څه په ځای چې مونږ په خوا کول اوس په بل ډول کار وکړو هغوی په خپل ځانونه زیان من کړل او کوم دروغ چې هغوی تړل هغه ټول ورڅخه ورک شو په حقیقت کې ستاسو رب همغه الله دی چې هغه اسمانونه او زمکه په شپږو ورځو کې پیدا کړل بیا د خپل پاچاهي پر تخت باندې جلوګر شو شپه په ورځ باندې خوروي او بیا ورځ په شپې پسې په منډه راځي لمر او سپوږمۍ او ستوري پیدا کړل ټول د هغه د امر تابع دي خبردار اوسئ د همغه هستونه ده او د همغه حکومت ده لوی د الله لره د ټول نړیوالو مالک او پروردگار ده خپل رب وبلې په زاري او په پټه پټه دا یقیني ده چې هغه له حد تیری کوونکی نه خوښوي زمکه کې فساد مراوړي چې کله په هغه کې اصلاحات راغلي او همغه خدای له ویری او امید سره وبلې په یقیني توګه د الله رحمت نیکانو ته نږدې ده او همغه د الله ذات چې بادونه د خپل رحمت مخکې زیری ورکوونکی لیږي بیا چې کله هغوی له اوبو څخه درنې شوي وریځې را الوزوي نو هغه د کومې مړې زمکې په لوري خوځوي او هلته د باران په ورولو له همغه مړې زمکې نه رنگارنګ میوې راباسي وګورئ په دې ډول مونږ مړی د مرګ له حالت نه راباسو په کار د چې تاسو له دې کتنې څخه درس واخلئ کوم زمکه چې خوي هغه د خپل پروردګار په امر سره کې میوې دانې راوړي او کومه کرونده چې ناکاره وی له هغه څخه له بابیزه یعنی بیکاره حاصلاتونه پرته نور څه نه راوځي په دې توګه موږ د هغو خلکو لپاره بیا نه خاني وړاندې کوو چې شکر وستونکي موږ نوح د هغه د قوم لوري ته ولېګ هغه ویل ای زما قومه د الله بندگی وکړئ له هغه پرته ستاسو هیڅ بل خدای نشته زه پر تاسو باندې دی وی هیبتناکي ورځ له عذاب ویریږم د هغه د قوم مشرانو جواب ورکړ مونږ ته خو داسې ښکاری چې ته په څرګنده گمراهۍ کې اخته وی ویلای زما قومه زه په کومه گمراهۍ کې نه مخته شوی بلکې زه د رب العالمین پیغمبر یم تاسو ته د خپل رب پیغامونه رسوم ستاسو خیر غوښتونکی یم او ماته د الله له لوري د هغه څه معلومات راکړی شوی چې تاسو ته نه دي معلوم تاسو په دې خبره حیران شوي چې تاسو ته په خپل ستاسو د قوم نه دی وسړي په وسیله ستاسو د رب یادونه راغله ترڅو چې ستاسو پاملرنه راوړوي او تاسو له انحراف نه ځان وژغوري او پر تاسو رحم وشي خو هغه دروغجن وګڼه په پای کې مونږ هغه او د هغه ملګرو ته په یو بیړۍ کې نجات ورکړ او هغه خلک مو غرق کړل چې هغوی زموږ آیاتونه دروغ ګڼلیو په باوري توګه هغوی وړاندو او د عادیانو لوري ته مونږ د هغو ورور هود ولېګ هغه ویل ای زما قومه د الله بندگی وکړئ له هغه پرته ستاسو هیڅ بل کوم خدای نشته نو آیا نه ویریږئ د هغه د قوم مشرانو چې د هغه د خبرې لمنلو څخه انکار کاوه په جواب کې ویل مو خو ته په ناپوهۍ کې اخته ګڼو او زمونږ دا ګمان دی چې ته دروغجن یې هغه ویل ای زما قومه زه په ناپوهۍ کې اخته نه یم بلکې زه د رب العالمین پیغمبر یم تاسو ته د خپل رب پیغامونه رسوم او تاسو خواخوږی یم چې دا دې نه ور باندې کېدای شي تاسو په دې خبره په حیرانتیا کې ولویدئ چې تاسو ته په خپل تاسو د قوم دی وسړي په وسیله تاسو د رب یادونه راغله ترڅو چې هغه تاسو متوجه کړي مهیروي چې تاسو رب د نوح علی السلام له قوم نو وروسته تاسو د هغه په ځای کې نه ولئ او تاسو خو پیاوړي کړئ نو د خدای نعمتونه په یاد ولرئ هیله ده چې ورغېږي وی جواب ورکړ آیات د دې لپاره مونږ ته راغلي چې مونږ یوازې د الله عبادت وکړو او هغه پریږدو چې زمونږ پلرونو نیکونو د هغو عبادت کړای دی خنو راوله هغه عذاب چې ته مونږ ته د هغه اختار راکوي کته ریښتونه
هغه ویل ستاسو د رب نفرین در باندې پریوت او د هغه غضب در باندې وغورځید. آیا تاسو له ما سره په هغو نمونه شخړې کوي چې تاسو او تاسو پلرونو او نیکونو یې کړي چې د هغو لپاره الله کوم سند نه دی نازل کړی؟ خنو تاسو هم منتظر اوسئ او زه به هم له تاسو سره انتظار کوم. په پای کې مونږ په خپل مهرباني سره هود علی السلام او د هغه ملګری وژغورل او د هغو خلکو بیخ مو ویست چې زموږ آیاتونه دروغ ګڼلی او نو ایمان راوړونکي. او سمودیانو ته مونږ د هغو ورور صالح ولید. هغه ویل ای زما قومه د الله بندگی وکړئ، له هغه پرته ستاسو هیڅ بل خدای نشته. تاسو ته ستاسو د رب روښانه دلیل راغلی دی. د الله دا اوخه ستاسو لپاره د یوې نښانې په ډول ده. نو هغه پریږدي چې د خدای په ځمکه کې وڅري، هغه ته په کوم ناوړه قصد لاس مو وروړي، کنه نو یو درناک عذاب تاسو ونیسي. هغه وخت در په زړه کړی چې کله الله د عاد له قوم ورسته تاسو د هغوی په ځای کېنولې او تاسو ته په ځمکه کې دا مقام در په برخه کړ چې نن تاسو د هغې په هوارو میدانونو کې لوړې ماڼۍ جوړوي او د هغې غرونه د کورونو په شکل توګي. نو د هغه له نعمتونو څخه غافل کیږئ مه او په ځمکه کې فساد مراوړي. د هغه د قوم هغه مشرانو چې تکبر غوړه کړی وو د ټیټه طبقه هغه خلکو ته چې ایمان راوړی وو ویل تاسو پر اختیار سره په دې پوهیږئ چې صالح د خپل رب پیغمبر دی. او جواب ورکړ په دې کې شک نشته، کوم پیغام سره چې هغه لېږل شوی دی مونږ هغه منو. هغه تکبر کوونکو ویل کوم شی چې تاسو منلای دی مونږ له هغه نه منکري. بیا هغه اوخه وژله او له پورا سرغړونې سره د خپل رب له امر څخه مخالفت وکړ او صالح ته ویل چې راوله هغه عذاب چې ته مونږ ته د هغه اختار راکوي کته پر اختیار سره له پیغمبرانو څخه. په پای کې یو لړزونکي آفت هغوی ونیول او هغوی په خپل کورونو کې پړ مخینه سکور پراته پاتې شو. او صالح علی السلام دا ویل د هغو له کلو څخه وو چې ای زما قومه ما د خپل رب پیغام تاسو ته ورساو او ما تاسو ډیره خواخوږي وکړه، خو زه څه وکړم چې تاسو خپل خواخوږي نه خوښوي. او لوط موږ د پیغمبر په حیث ولي. نو په یاد لره چې کله هغه خپل قوم ته ویل آیا تاسو داسې بے حیا شویاست چې هغه شرمناک کار کوي چې له تاسو نه مخکې په نړۍ کې هیڅ شان نه دی کړی. تاسو خځې پرېږدئ له نارینه‌و سره خپله غریزه مړوئ. حقیقت دا دی چې تاسو بیخي له حده تیریدونکي خلک یې. خو د هغه د قوم جواب لدی پرته نو چې د خلک یعنی لوط او د هغه پیروان له خپل کلیونو وباسي. دوی ډیر ځان پاکونکي خلک دي. په پای کې مونږ لوط علی السلام او د هغه کورنۍ د هغه له میرمنې څخه پرته چې له شاته پاتې کیدونکو څخه روغ رمټ وېست او پر هغه قوم باندې مو یو د شګو باران وراو. نو وګوره چې د هغو مجرمانو څه عاقبت شو. او د مدین اوسیدونکو ته موږ د هغوی ورور شعیب ولیږه. هغه وویل ای زما قومه د الله بندگی وکړئ، له هغه پرته ستاسو هیڅ بل خدای نشته. تاسو ته ستاسو د رب څرګند لارښوونه راغلې ده، نو تل او پیمانه پوره کوئ او د خلکو مالونه د تللو یعنی وزن کولو په وخت کې مکموي او په ځمکه کې فساد مراوړي چې کله د هغه اصلاح شوی ده. په همدې کې ستاسو کې ګڼه ده که تاسو پر اختیار مؤمنان یاست. او د ژوند په هر لار باندې د شکاونې لپاره مکینې چې خلک ویروي. مؤمنان د خدای له لارې نه منع کړی او د سمې لارې د کګولو په هڅه کې موسی. هغه وخت در په زړه کړی چې کله تاسو لک شمیر وي بیا الله تاسو زیات کړی او په غړیدلو سرګو وګورئ چې په نړۍ کې فساد کوونکي په کوم سرنوشت تخته شوی دي. کله تاسو څخه یو ډله په هغه هدایت باندې چې زو سره لېګل شویم ایمان راوړي او بل ایمان نه راوړي، نو له صبر سره سترګې په لار اوسئ چې ترڅو الله زموږ په منځ کې فیصله وکړي او هغه تر هر چا ښه فیصله کوونکی دی. د هغه د قوم مشرانو چې د خپل تکبر په غرور کې اخته وو هغه ته وویل چې ای شعیب
مونږ به تا او هغه خلک چې له تاسو سره ایمان راوړای دی ل خپل سیمې نه وباسو او یا به بیرته زمونږ ملت را اوختون کیاست. شعیب جواب ورکړ آیا مونږ به په زور واړول شو که زمونږ خوخه هم نه وي؟ مونږ به په الله پورې دروغ تړون کیو که بیرته ستاسو ملت ته درو ګرځو کله چې الله مونږ ته له هغه نجات را په برخه کړی دی. زمونږ لپاره خو هغه لوري ته ورګرځیدل اوس په هیڅ ډول امکان نه لري مګر دا چې زمونږ د رب الله هم داسې خوښ شي. زمونږ د رب علم په هر څه پراخ چارپیر دی. پر همغه باندې مونږ اعتماد کړی دی. ای پروردګار زمونږ او زمونږ د قوم په منځ کې په حق فیصله وکړه او ته ډیر ښه فیصله کوونکی. د هغه د قوم مشرانو چې د هغه د خبرې لمنلو څخه انکار کړی وو په خپلو کې سره وویل که تاسو د شعیب پیروي قبول کړه نو تباه بشي. خو داسې پیښه شوه چې یو لړزونکي آفت یعنی زلزلې هغوی ونیول نو په خپلو کورونو کې په زنګنو ناست مړه پاتې شول. کوم خلکو چې شعیب دروغجن وګاڼه هغوی داسې لمنځه لاړل چې څه به وایي هیڅ کله په هغو کورونو کې نو اوسېدلي. ماغه د شعیب دروغ غنونکي په پای کې تباه شو. او شعیب علی السلام په دې وینا کولو سره د هغو سیمې څخه ووت چې ای زما قومه ما د خپل رب پیغامونه تاسو ته ورسول او له تاسو سره د خواخوږي حق می ادا کړ. اوس څنګه پر هغه قوم باندې افسوس وکړم چې د حق له منلو څخه انکار کوي؟ هیڅ کله داسې نه ده شوی چې مونږ کومې سیمې ته پیغمبر لېږلی وي او د هغې سیمې خلک مو مخکې په تنګلاسۍ او کړاوونو کې نه وي اخته کړي. په دې تدبیر چې ښایي هغوی په زارو یوشي. بیا مونږ د هغو بېوزلي په سوکالۍ بدله کړه تر دې پورې چې د هغو بڼه ورغېدله وده یې وکړه یعنی شمیر زیات شو او په دې وینا یې خلک پرانستله چې زمونږ په پلرونو نیکونو باندې هم ښې بدې ورځې راغلي دي. په پای کې مونږ هغوی په ناڅاپي توګه ونیول او هغوی خبر قدر هم نشو. که د سیمو خلکو ایمان راوړای وای او د تقوا کړن لارې غوړه کړې وای نو مونږ به پر هغو باندې د اسمان او زمکې د برکتونو دروازې پرانیستې وای. خو هغو د دروغو نسبت وکړ نو مونږ زکه د هغې ناوړه ګټې په حساب کې هغوی ونیول چې هغو راغونډول. او آیا د سیمو خلک اوس له دینه بیغمه شوي دي چې زمونږ عذاب کله په ناڅاپي ډول د شپې له مخې چې هغوی ویده پراته وي ور باندې را نشي؟ یا هغوی ډاډه شوي دي چې زمونږ محکم نیونکی لاس به کله په ناڅاپي توګه د ورځې له مخې چې هغوی په لوبو اخته وي ورو نه غځېږي؟ آیا دوی د الله له پټ تدبیر نه بیغمه دي؟ په داسې حال کې چې د الله له پټ تدبیر نه هغه قوم بیغمه کیږي چې تباه کیدونکي وي. او آیا هغه خلکو ته چې د زمکې له پخوانۍ اوسیدونکو نه وروسته د هغې وارثان ګرځي د واقعیت څخه درس نه دی ورکړی چې کوم غواړو د هغوی په ګناهونو باندې هغوی نیولای شو او موږ د هغوی په زړونو باندې مهر ووهو او بیا به هغوی هیڅ نه اوري. او آیا هغه خلکو ته چې د زمکې له پخوانۍ اوسیدونکو نه وروسته د هغې وارثان ګرځي د واقعیت څخه درس نه دی ورکړی چې کوم غواړو د هغوی په ګناهونو باندې هغوی نیولای شو او موږ د هغوی په زړونو باندې مهر ووهو او بیا به هغوی هیڅ نه اوري. دا قومونه چې موږ د هغو قصې درته اورو ستا په وړاندې مثالونه شته. د هغوی پیغمبرانو هغوی ته لخکارا څرګندو نښانو سره راغله. حکم شي چې هغوی یو ځل دروغ غنلې او بیا د هغه منونکي نو. وګوره مونږ په دغه شان د حق د منکرانو په زړونو باندې مهر وهو. مونږ د هغو په زیاترو کې د ژبنې یعنی وعدې څه وفا او نه مندله بلکې زیاتره مفاسقانو مندل. بیا له هغو قومونو څخه وروسته چې یاد کړل شول مونږ موسی له خپل نښانو سره فرعون او د هغه د قوم مشرانو ته ولېږ خو هغوی هم زمونږ له نښانو سره د ظلم چلند وکړ. نو وګوره چې د هغو ورانکارو څه عاقبت شو. موسی وویل ای فرعون
زه د کائناتو د څښتن لخوا استازی راغلم. زما دنده دا ده چې زه به د الله د نوم په اخیستلو له حق پرته هیڅ کومه خبره نه کوم. زه تاسو د رب له لوري د ماموریت له څرګند دلیل سره راغلم. نو له دې عمله بني اسرائیل له ما سره ولېږه. فرعون وویل کته کومه نښانه را وړي وي او په خپل دعوا کې ریښتونه یې نو هغه راوخیا. موسی خپل همسا وغورځوله او هغه په ناڅاپي ډول یو ژوندی ګړندی خامه غل خپل گریوان لاس را وېست او ټولو کتونکو ته هغه سپین ځلیده. په دې سره د فرعون د قوم مشرانو په خپل منځو کې سره وویل چې په یقیني توګه دا سړی ډېر ماهر کوډګر دی. غواړي له خپل هیواد نه ستاسو لاس وباسي. اوس وایي څه وایاست؟ بیا هغوی ټولو فرعون ته مشوره ورکړه چې د یو د دوه ورور په انتظار کې پریږده او ټولو ښارونو ته استازي واستوي چې هر ماهر کوډګر د تراوي. همداسې وشول او کوډګران فرعون ته راغلل. هغوی وویل کوم برلاسي شو نو موږ ته خو به د دې مکافات رومرو راکړل شي. فرعون جواب ورکړ هو او تاسو به د دربار نږدې کسان یاست. بیا هغوی موسی ته وویل تی غورځوي کومګه یو غورځو. موسی جواب ورکړ تاسو وغورځوي. هغوی چې د خپل منترونو په ویلو وغورځولې نو سترګې مسحورې او زړونه په ویره کې واچول او ډېرې غټې کوډې وکړې. موږ موسی ته اشاره وکړه چې خپل همسا وغورځوه. څنګه چې وغورځوله په هغه شی پکې هغه د هغوی هغه د دروغ او تلسم پوستونی کې تیراو. په دې ډول چې حق او هغه حق ثابت شو او چې هغوی جوړ کړی و هغه باطل شو. فرعون او د هغه ملګری د مقابله په ډګر کې مغلوب شول او د برلاس کېدو په ځای په معکوس ډول خراس پک شول او کوډګران په سجده پریوتل. وی ویل مونږ رب العالمین ومانه هغه چې د موسی او هارون رب ده. فرعون ویل تاسو ور باندې ایمان راوړ مخکې دې چې زه اجازه درکړم. په یقیني توګه دا کومه پټه دسیسه و چې تاسو په دې پایتخت کې په کار واچوله ترڅو چې د هغه د واکمنانو لاس له واکمنۍ نه وباسي. خنو اوس به د دې نتیجه تاسو ته څرګنده شي. زبستاسو لاسونه په خیر ردی بدل غوڅ کړم او له هغه وروسته به تاسو ټول په دارو زړو. هغوی جواب ورکړ په هر حال زمونږ ورګرځیدل د همغه خپل رب لوري دي. ته چې په کومه خبره له موږ څخه غچ اخیستل غواړي هغه لدی پرته نور څه نه دي چې زمونږ د رب نښانې چې کله زمونږ مخې ته وړاندې شوې نو موږ هغه ومنلې. ای رب پر موږ باندې صبر وروه او موږ له نړۍ نه بوزه خو په داسې حال کې چې موږ ستا فرمان بردار وشو. فرعون ته د هغه د قوم مشرانو وویل آیات موسی او د هغه قوم هم داسې پرېږدي چې په ځمکه کې فساد وکړي او ستا د خدایانو بندگی پرېږدي. فرعون جواب ورکړ زه به د هغو زامن ووژنم او د هغو ښځې به ژوندۍ پرېږدم او موږ پر هغو باندې د قدرت برلاسي لرو. موسی خپل قوم ته وویل له الله نه مرسته وغواړئ او زغم ولرئ. ځمکه د الله ده. له خپل بندگانو څخه یې چې چاته خوښ شي د هغې وارث ګرځوي او ورستي کامیابی د همغو لپاره ده چې له هغه څخه په ویریدو کار کوي. د هغه د قوم خلکو ویل ستال راتګ نه مخکې هم مونږ زورول کیدو او ستا راتګ هم زورول کیږو. جواب ورکړ نږدې ده هغه وخت چې ستاسو رب ستاسو دښمنان هلاک کړي او تاسو ته په ځمکه کې خلافت درکړي. بیا وګوري چې تاسو څنګه عمل کوئ. مونږ فرعونیان تر ډیرو کلونو پورې په کاته او د حاصلاتو په کموالي کې اخته کړل چې خای هغوی متوجه شي. خو د هغو حالت دا و چې کله به خو وخت ور باندې راغی نو ویل به چې مونږ د همدې وړي او کله به چې ناکاره وخت ور باندې راغی نو موسی او د هغه ملګری به د ځان لپاره په بد فال نیول.
په داسې حال کې چې په حقیقت کې خو د هغو شومتوب له الله سره خو له هغو څخه زیاتره بې علم هغوی موسی ته وویل چې کته په موږ باندې د کوډو کولو لپاره هر نښانه راوړي موږ خو ستاسو خبرې منونکي نه یو په پای کې موږ پر هغوی طوفان ولید د ملخانو سیل مور خوشی کړ سپګې مو خوري کړې چنګخې مو راوېستلې او وینې مو ورولې دا ټول نښانې مو بیلا بیلې وښودلې خو هغوی سرکشي غوړه کړه او هغوی ډېر مجرمان خلک کله به چې پر هغوی باندې بلا نازلېدله نو ویل به ای موسی تا ته چې د خپل رب لوري کومه مرتبه درکړای شوې ده د هغې په اساس زمونږ په حق کې دعا وکړه که اوس دې لمونږ نه دا بلا ایسته کړه نو مونږ به ستا خبره ومنو او بني اسرائیل بل تاسو سره ولي خو کله به چې مونږ له هغو څخه خپل عذاب دی او څه ټاکلي وخت لپاره چې هغه ته په هر حال ورسیدونکي وو ایسته کړ نو هغوی به کاملا له خپل وعده څخه اوختل نو هله مونږ له هغو څخه غچ واخیست او هغوی مو په سمندر کې ډوب کړل ځکه چې هغو زمونږ نښانې دروغ ګڼلې وي او له هغو څخه بې پروا شوي وو او د هغوی په ځای مونږ هغه خلک چې کمزوري کړای شوي وو د هغې ځمکې د ختیځ او لویدیځ وارثانو ګرځول چې مونږ هغه له برکتونو څخه پوره معموره کړو په دې توګه د بني اسرائیلو په حق کې ستاسو رب د ښېګڼې وعده ترسره شوه ځکه چې هغوی هم له زغم نه کار اخیستی او د فرعون او د هغه د قوم هغه هر څه تباه کړی شول چې هغوی ودانول او لوړول مونږ بني اسرائیل سمندر نه پورې استل بیا هغوی لاړل او په لار کې په یو داسې قوم باندې تیر شول چې د خپل څو بوتانو په مینه کې نښتیو وی ویل ای موسی زمونږ لپاره هم دغه معبود جوړ کړه لکه چې د دې خلکو معبودان دي موسی ویل تاسو داسې قوم یې چې نه پوهیږي دا خلک چې د کومې کړن لارې پیروي کوي هغه خو تباه کیدونکي ده او کوم عمل چې هغوی سرته رسوي هغه سر تر پای باطل دی ورپسې موسی علی السلام زیاته کړه آیا زه ستاسو لپاره له الله نه پرته کوم بل معبود لټوم په داسې حال کې چې هماغه الله دی چې تاسو ته د ټول نړۍ پر قومونو باندې فضیلت در بخلای دی او الله فرمایي هغه وخت یاد کړئ چې کله موږ له فرعونانو نه تاسو ته نجات درکړ چې هغوی تاسو سخت عذابولې ستاسو ځامنې وجل او ستاسو لونی ژوندۍ پرې خودري او په دې کې ستاسو د رب لوري پر تاسو لویه ازموینه و مونږ موسی علی السلام د دې شپو ورځو لپاره د سینا غره ته غوښتیو او وروسته مو لس ورځې نور زیاتې کړې په دې ترتیب د هغه د رب ټاکلې موده پوره 40 ورځې شو موسی علیه السلام د تلو په وخت کې خپل ورور هارون ته وویل لما څخه وروسته ته زما په قوم کې زما قائم مقام اوسه او د اصلاح فعالیت کوه او د ورانکارو په لار مزه کله چې هغه زمون په ټاکلې نیټه را ورسید او د هغه رب له هغه سره خبري وکړي نو هغه هیله وکړه چې ای پروردګار ما ته د لیدو چانس راکړه چې زه تا وګورم الله فرمایل ته ما نشې لیدلای هو لکشان د غرو لوري ته وګوره که هغه په خپل ځای ولاړ پاتې شو نو البته ته ما لیدلای شي نو کله چې د هغه رب په غره باندې د دیدار وړانګي وګرځولې نو هغه یې مېده کړ او موسی علیه السلام بیوخه پریوت کله چې په صد شو نو وی ویل پاک دی ستا ذات زستا په دربار کې توبه باسم او تر ټولو مخکې ایمان راوړونکی زیم الله فرمایل ای موسی ما ته د خپل پیغمبري او له ما سره د خبرې کولو په سبب ټولو خلکو غوړه کړې نو چې زه درکړم هغه واخلا او شکر ادا کړه له هغه وروسته موسی علیه السلام ته د ژوند د هر څنګه په باب نصيحت او د هر اړخ په باب هدایت پر تختو باندې لیکلای ورکړ او هغه ته وویل دا هدایت په خپل محکم لاسونو واخله او خپل قوم ته امر وکړه چې د دې د غوړه مفاهیمو پیروي وکړي ژرب ز تاسو ته د فاسقانو کور دروخه زبل خپل نخانو څخه د هغو خلکو سترګې واړوم چې په ناحقه په ځمکه کې تکبر کوي
هغوی که هر نکانه وګوري هیڅ کله به پر ایمان را نه وړي که سم لارې په مخه ورشي نو هغه به غوړه نه کړي او که کګل لارې تر سترګو شي نو په هغه باندې به وخوځي ځکه چې هغوی زمونږ کانی دروغ وګڼلي او له هغو څخه بې پروايي وکړه زمونږ کانی چې چا دروغ وګڼلي او د آخرت لرا تګ نه انکار وکړ د هغه ټول کړو به ځای یعنی ځای شو آیا خلک بل دې پرته بل څه بدله ومندلای شي چې څه وکړي هغه به وریبي له موسی علی السلام نو وروسته د هغه قوم له خپل غاڼو څخه دی خوسکی بوت جوړ کړ چې له هغه څخه د غوی غوندې رمباړه وته آیا هغه نه کتل چې نور سره هغه خوسکای خبري کوي نه په کومه چاره کې ورته لارښوونه کوي خو سره لدی هم هغه معبودون یو او هغوی سخت ظالمان بیا کله چې د هغوی د غلیدنې تلسم مات شو او هغوی ولیدل چې په حقیقت کې هغوی گمراه شوي دي نو ویل چې که زمونږ رب پر مونږ باندې رحم ونکړي او مونږ ته بخښنه ونکړي نو مونږ به تباه شو له هغې خوا موسی له غوسې او اندېښنې ډک خپل قوم ته ستون شو له راتلو سره سم هغه وویل تاسې له ما وروسته ډېره ناوړه قایم مقامي وکړه استاسې دومره صبر رانغی چې د خپل رب د حکم انتظار مو کړی وای او تختې وغورځولې او د خپل ورور هارون د سر ویښتانې ونیول خپل خواته راښکود هارون وویل ای زما د مور زویه دې خلکو پر ما فشار راوړ او نږدې و چې زه یې وژلی وای نو دښمنان په ما مو خوشاله کوه او له دې ظالمې ډلې سره ما مه یو ځای کوه بیا موسی علیه السلام وویل ای ربه ما او زما ورور ته بخښنه وکړه او مونږ په خپل رحمت کې داخل کړه ته تر ټولو لوی رحیمي په جواب کې وویل شول چې کوم خلکو چې خوسکای معبود نیولای هغوی به ارومرو د خپل رب په غضب اخته شي او د دنیا په ژوندانه کې بل رسوایی سره مخامخ وي دروغ تړونکو ته مونږ هم دغه راز سزا ورکو او کوم خلک چې بدی چارې سرته رسوي بیا توبه وباسي او ایمان راوړي نو په یقیني توګه له دې توبې او ایمان نه وروسته ستا رب بخښونکی او رحم کوونکی دی بیا کله چې د موسی علی السلام غوسه سړه شوه نو هغه تختې راواخیستله چې د هغو په لیکنه کې لارښوونه او رحمت د هغو خلکو لپاره چې له خپل رب څخه ویری موسی علی السلام د خپل قوم او یا تنه ټاکلی و چې هغوی له هغه سره زمون په ټاکلی وخت حاضر وي کله چې داخله کې وي سختې زلزلې ونیول نو موسی عرض وکړ ای زما واکمنه کته غوښتي وای نو لا په خوا دې دوی یو زه هلاکولای شول آیا ته په هغه ګناه سره چې له موږ څخه څونه په هانو کړي و موږ ټول هلاکوي دا خو ستا یو ازموینه و چې د هغې په وسیله چې ستا چاته خوښه شي هغوی په ګمراهۍ کې اخته کوي او چاته دې چې خوښه شي سم لار ورخي زموږ سرپرست خو همدا ته نو مونږ ته بخښنه وکړه او پر مونږ باندې رحم وکړه ته تر ټولو لوی بخښونکی او زموږ لپاره هم د دې دنیا نیکی ولیکه او هم د آخرت مونږ ستا لوري ته درو ګرځېدو الله په جواب کې وویل سزا خو چې زه چاته وغواړم ورکوم او زما رحمت پر هر څه باندې خور شوی دی او هغه به زه د هغه چا لپاره ولیکم چې د سرغړونې څخه ډډه وکړي زکات ورکړي او زما په آیاتونو باندې ایمان راوړي نو نن دا رحمت د هغه چا په برخه دی چې د دې بني اومي پیغمبر پیروي غوړه کړي چې د هغه یادونه هغوی خپل مخې ته په تورات او انجیل کې لیکلي مومي هغه دوی ته د نیکی حکم ورکوي له بدۍ نه منع کوي د دوی لپاره پاک شیان حلال او نه پاک شیان حراموي او د دوی څخه هغه پیټه کوزوي چې پر دوی باندې درون شوی او هغه بندیزونه ماتوي چې په هغه کې دوی کلک تړل شوی نو کوم کسان چې په دې باندې ایمان راوړي او د دې ملاتړ او مرسته وکړي او د هغې روښنايي پیروي غوړه کړی چې له دې سره نازله شوې ده همغوی بری میندونکي دي اے محمد صلی الله علیه وسلم وایي چې اے انسانانو زه ستاسو ټول لوري ته د هغه خدای استاد یم چې د زمکه او اسمانونو د پاچایي مالک دی له هغه پرته بل خدای نشته
همغه ژوند بخي او همغه مرګ ورکوي نو په الله او د هغه په هغه بنی اومي استاد باندې ایمان راوړي چې الله او د هغه خوونی مني او د هغه پیروي غوړه کړی هیله ده چې تاسو سم الله د موسی په قوم کې وډاله هم و چې له حق سره سم خوونه کوله او له حق سره سم عدالت کو او مونږ دا قوم په 12 کورنیو ویشلې هغوی ته مو د ځانګړو ډلو بڼه ورکړو او کله چې له موسی نه د هغه قوم او بو غختلی نو مونږ هغه ته اشاره وکړه چې په فلاني تیګه باندې خپل همسا ووه نو بیا له هغه تیګې نه په ناڅاپي ډول 12 چینې راوخوټېدلې او هرې ډلې د خپل وبو اخیستلو ځای وټاک مونږ پر هغوی باندې ورېز سیوری کړ او پر هغوی باندې مو من او سلوا نازل کړل هغه پاک شیان خوري چې مونږ تاسو ته در په برخه کړی خو له هغه وروسته چې هغوی څه کړی دي نو پر مونږ باندې ظلم نه دی کړی بلکې پر خپل ځانونو باندې ظلم وکړ هغه وخت در په زړه کړ چې کله هغه ته ویل شوی و چې په دې سیمه کې د اوسېدو لپاره ورشي او د هغې له حاصلاتو نه چې څنګه مو خوښوي روزي په لاس راوړي او وایي ای خدای زمون ګناوي راوبخه ورشي او د کار په دروازو کې سجده کوونکی نه نوځي مونږ به ستاسو له خطاو څخه در تیر شو او د ښه چلن په غوړه کوونکو به خپل پیرزوین الله پسې زیاته کو خو د هغو تیری کوونکو کسانو هغه خبره چې هغو ته ویل شوی و بدله کړه او نتیجه دا شو چې مونږ د هغو د ظلم په مجازات کې پر هغو باندې له اسمانه عذاب ولیک او لکشان له دوی نه د هغې سیمې د حال پوښتنه هم وکړه چې د سمندر په غاړه پرته و دوی ته هغه ماجرا ورپزړه کړه چې د هغه ځای خلکو د سبت یعنی شنبه د ورځې له الهي احکامونه سرغړونه کوله او دا چې کبان د همدې سبت یعنی شنبه په ورځ سرته پراختلو د هغوی مخې ته راتلل او له سبت یعنی شنبه نه پرته په نورو ورځو کې نه راتلل دا د دې لپاره کېدل چې موږ د هغوی د سرغړونو لامل هغوی په ازمویښت کې اچول او هغوی ته دا هم ورپزړه کړه چې کله د هغوی وی ډلې بلې ډلې ته ویلي و چې تاسو داسې خلکو ته ولې نصيحت کوي چې الله د هغوی هلاکونکی یا ورته د سختي سزا ورکونکی دی د هغوی ځواب ورکړی و چې مونږ دا هر څه ستاسو د رب حضور ته د خپل معذرت وړاندې کولو لپاره کوو او په دې هیله کوو چې خای دا خلک د هغه نافرمانی څخه په ډډه شي په پای کې چې کله هغوی هغه خوونی بیخي هېر کړی چې هغه ته ورزده کړی شوی وي نو موږ هغه خلک وژغورل چې له بدینه یې منع کوله او نور پاتې ټول خلک چې ظالمانو د هغو د نافرمانی له عمله مو په سخت عذاب سره ونیول بیا کله چې هغوی په پوره سرکشي سره همغه چارې پر لپسې سرته ورسول چې هغوی ورڅخه منع کړی شوی وو نو مونږ وویل چې بیزوګانی شي ذلیل او رسوا او یاد کړه هغه وخت چې ستا رب اعلان وکړ چې هغه به تر قیامت پورې پر لپسې داسې خلک پر بنی اسرائیل مسلط کړي چې هغوی په ډیره بده توګه تعذیبوي پر احتیا چې ستا رب په سزا ورکولو کې چټک دی او په یقیني توګه هغه له تېرېدنې او رحم څخه هم کار اخیستونکی دی مونږ هغوی په ځمکه کې ټوټې ټوټې کړل په ډیرو قومونو باندې مو ویشل ځینې خلک په هغو کې نیکانو او ځینې له هغو نه بل شان او مونږ هغوی په خو او بدو حالات سره په ازمویښت کې واچول چې ګوندې دوی بیرته راوګرځي بیا د مخکنیو نسلونو نه وروسته داسې ناکاره خلکو د هغوی ځای ونیو چې د الهي کتاب وارثان شول د همدې دنیا بیا ارزښت ګټي راغونډوي او وایي چې هیله ده چې مونږ وبخل شو او که بیا همغه دنیوي ګټه په مخه ورشي بیا په منډه راخلي آیا له دوی څخه د کتاب وعده نه ده اخیستل شوې چې د الله په نوم دې همغه خبره وکړي چې حق وي او دوی په خپل هغه څه لوستي دي چې په کتاب کې لیکلي دي د آخرت استوګنځي خو یوازې له خدای ویریدونکو کسانو لپاره ډیر غوړه ده آیا دوی نه پوهیږي الکوي او المنځ قائم کړای دی دا یقیني ده چې د داسې خو خلکو اجر به مونږ ضایع نه کړو دوی ته هغه وخت هم څه په یاد دی چې مونږ غر راپورته کړای
پر دوی باندې مو داسې خور کړی و چې تا به ویل هغه چتری ده او دوی ګمان کاوه چې هغه به پر دوی باندې راوغورځي او په هغه وخت کې مونږ دوی ته ویلي و چې کوم کتاب چې مونږ تاسو ته درکوو هغه کلک ونیسئ او څه چې په هغه کې لیکلي دي هغه زده کړئ هیله ده چې تاسو له انحراف نه وژغورل شئ او ای پیغمبره خلکو ته هغه وخت ورپزړه کړه چې ستا رب د بنی آدمانو له شاګانو څخه د هغوی زوجات راوستلی او هغوی په خپل په هغوی باندې شاهدان ګرځولي او پوښتنه یې ورڅخه کړې و آیا زه ستاسو خدای نه یم هغوی ویل ارومرو همدا ته زمونږ رب مونږ په دې باندې شاهدي وایو دا مونږ د دې لپاره وکړل چې چیرته تاسو د قیامت په ورځ دا نه وایي چې مونږ خو له دې خبرې نه خبرو یا دا نه وایي چې شرک خو زمونږ پلار نیکه له مونږ نه مخکې پیل کړل او مونږ وروسته د هغو له زوجات څخه پیدا شو نو آیا ته مونږ په هغه قصور نیسي چې منحرف خلکو کړی ګوره په دې توګه مونږ نه خانې په څرګند توګه وړاندې کوو او د دې لپاره وړاندې کوو چې دا خلک راوړي او اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته د هغه چا حال بیان کړه چې هغه ته مونږ د خپل آیاتونو علم ورکړی خو هغه د هغو عملي کولو څخه ووت په پای کې شیطان ورپسې شو تر دې پورې چې هغه له لار ورکو څخه شو کوم غوښتي وای نو هغه ته به مو د هغو آیاتونو په وسیله لوړتیا ورپه برخه کړې و خو هغه د ځمکې لوري ته سرکوزی شو او د هغه خپل نفس پیروي وکړه نو د هغه حالت د سپي په شان شو چې کته پر حمله وکړي هم جبه رازوړندوي او کپریګ دی هم جبه رازوړندوي هم دغه د هغو خلکو مثال دی چې زمون آیاتونه دروغ غني ته دا کیسې دوی ته واوروه خای چې دوی څه غور او پاملرنه وکړي د داسې خلکو ډیر زیات ناوړه مثال دی چې هغوی زمون آیاتونه دروغ غنل او هغوی خپل پر خپل ځان ظلم کوي چاته چې الله هدایت ور په برخه کړي یوازې همغه سم لار مومي او څوک چې الله له خپل لار خو ونی څخه محروم کړ همغوی ناکام او نامراد پاتې کیږي او دا حقیقت دی چې زیاتره پیریان او انسانان داسې دي چې هغوی مو د دوزخ لپاره پیدا کړي دي د هغوی زړونه شته خو هغوی ور باندې فکر نه کوي د هغوی سترګې شته خو څور باندې نه ویني د هغوی غوږونه شته خو څه پرې نه اوري هغوی د څارویو په شان دي بلکې له هغونه هم لا پسې تیر دا هغه خلک دي چې په غفلت کې وي دي الله د غوړه نمونه مستحق ده هغه په همغه غوړه نمونه سره وبلی او هغه خلک پرېږدي چې د هغه د نوم په ایخو دلو کې لري رښتین ولینا منحرف کیږي چې هغوی سر ته رسوي د هغه بدله به ومومي زمون په مخلوق کې وډاله داسې هم و چې بيخي له حق سره سم لار خوونه او له حق سره سم عدالت کوي پاتې شو له هغه خلک چې زمون آیاتونه دروغ غنلې دي نو هغوی به مونږ په تدریجي ډول په داسې شان له تباهي سره مخامخ کړو چې هغوی خبر قدر هم نوي زه هغه ته مهلت ورکوم زما پټ تدبیر هیڅ ماتي دونکې نه ده او آیا دې خلکو هیڅ کله فکر نه دی کړی د دوی په ملګری کې د لیونتوب هیڅ نښه نشته هغه خو یو خبرون کیدای چې له بد عاقبت سره له مخامخ کېدون مخکې په ښکارت څرګنده اختار ورکړي آیا دې خلکو د اسمان او ځمکې په تنظیم باندې هیڅ کله غور نه دی کړی او د خدای له هستونو څخه هیڅ شی هم په غړېدلو سترګو نه دی لیدلی او آیا هغوی په دې هم فکر نه دی کړی چې خای د ژوند دې مهلت د پوره کېدو وخت را نږدې شوی وي خنو د پیغمبر لدی اختار نو ورسته بل څه ډول خبره داسې کېدای شي چې پر هغه باندې دوی ایمان راوړي څوک چې الله له لارښوونې نه بې برخې کړ د هغه لپاره بل هیڅ څوک لارښود نشته او الله دوی په همدې سرکشي کې لالهند پریدي دوی له تاسو څخه پوښتنه کوي چې هغه د قیامت ساعت به څه وخت نازلېږي وایا د هغه معلومات زما رب ته ده هغه به په خپل وخت همغه را څرګند کړي په اسمانونو او زمکه کې به هغه سخت وخت وي هغه به پر تاسو باندې ناڅاپي راشي
دوی د هغه په باب له تاسو څخه په داسې شان پوښتنه کوي لکه چې ته د هغه په پلټنه کې بوخت یې وایا د هغه معلومات خو یوازې الله ته دی او زیاتره خلک له دې حقیقت نه خبره دي اے محمد دوی ته وایي چې زه د خپل ځان لپاره د څه ګټې او زیان واک نه لرم هغه الله چې څه غواړي هغه کیږي او که زه په غیب عالم وای نو ما به ډېرې ګټې ځان ته اړولې وي او ما ته به هیڅ کله څه زیان نه ورسېدلی زه خو صرف یو خبرونکی او زیری کوونکی یم د هغو خلکو لپاره چې زما خبره مني هغه الله دی چې تاسو لیون نفس څخه پیدا کړی او د همغه له جنس نه د هغه جوړه منځته راوړه تر څو چې له هغې سره بسیا شي بیا کله چې نارینه ښځه وپوښله نو هغه باردار شو په سپک غوندې بار سره چې د هغه په اخیستلو هغه وګرځیدا نو کله چې هغه درون شو نو دواړو یو ځای له الله خپل رب څخه غوښتنه وکړه چې کته مونږ ته خوندې زوی راکړ نو مونږ به ستا شکر ویستونکي اوسو او کله چې الله هغوی ته یو صحیح روغ رمټ زوی ورکړ نو هغه د هغه په دې بخشش او پیرزوینه کې نور له هغه سره شریک وانګیرل الله له هغه مشرکانه خبرو څخه ډیر لوړ او پورته دی چې دا خلک یې خوي څومره نه په دې دا خلک چې هغه له خدای سره شریکوي چې هیڅ شی هم نه پیدا کوي بلکې په خپل پیدا کول کی دا شریکان نه له هغه سره مرسته کولای شي او نه له خپل ځان سره د مرسته وسلي که تاسو هغه ته د سم لارې په لور دراتک بلنه ورکړي نو هغه به په تاسو تسراد نشي که تاسو هغه ته غږ وکړي او که چوپ اوسئ په دواړو صورتونو کې تاسو لپاره هم دا یو شان تاسو چې له خدای پرته کوم ته بلنه ورکوي هغه خو صرف بندگان دي لکه څنګه چې تاسو بندگان یاست له هغه نه دعاګانې وغواړئ وګورئ دوی د تاسو د دعاګانو جواب درکړي کله دوی په باب تاسو انګیرنې صحیح وي آیا دوی په کې لري چې ور باندې لاړ شي آیا دوی لاسونه لري چې په هغه سره ونیسي آیا دوی سترګې لري چې په هغه سره وویني آیا دوی غوږونه لري چې په هغه سره واوري اے محمد دوی ته وایي چې خپل انګیرلي شریکان راوبلي بیا تاسو ټول لاس یو کړئ زما په خلاف د سیسي جوړ کړئ او ما ته هیڅ کله مهلت مرکوي زما ملاتړ او مرستون دوی هغه خدای دی چې هغه دا کتاب نازل کړی دی او هغه د خو خلکو ملاتړ کوي د دې په خلاف چې له خدای پرته کوم ته بلنه ورکوي هغه نه له تاسو سره مرسته کولای شي او نه د دې وړ دي چې خپل ځان سره مرسته وکړي او کته ای پیغمبره وی هدایت را وبولي نو نیاوي او تی ویني چې درته ګوري خو دوی څه نه ویني ای پیغمبره د نرمۍ او تیریدنې لار غوړه کړه د خو چارو کوونکی اوسه او له ناپوهانو څخه مخ واړوه که کله د شیطان ولمسوي نو د الله پناه وغواړه هغه د هر څه اوریدونکی او په هر څه پوهیدونکی دی په حقیقت کې چې څوک پرهیزګاران دي د هغوی حال دا وی چې کله د شیطان لا غیزین ناوړه مفکوره ورسره پیدا کیږي نو سم د لاسه متوجي کیږي او بیا هغوی په څرګنده توګه ویني چې د هغو لپاره سما کړندار کومه یو ده پاتې شول د شیطانانو ورونه نو هغوی په خپل کګل لار راکاږي او د هغوی په منحرف کولو کې هیڅ کمای نه کوي ای پیغمبره کله چې ته دې خلکو ته کومه نه یعنی معجزه وړاندې نکړې نو دوی وایي چې تا د خپل ځان لپاره کومه نه ولې غوړه نکړه دوی ته وایي زه خو صرف د هغې وحی پیروي کوم چې زما رب ما ته را لېږلی ده دا ستاسو د رب له لوري د بصیرت روښنايي او لارښوونه او رحمت ده د هغو خلکو لپاره چې ویمني کله چې ستاسو په وړاندې قرآن لوستل کیږي نو هغه په غور سره واوري او چوپ اوسئ خای چې پر تاسو باندې هم رحم وشي ای پیغمبره خپل رب سهار او ماښام په زړه کې لزاري او ویری سره
او په ژبه او ورو आवाज سره یادوه تل دې خلکو څخه مکیږي چې په غفلت کې لویدلی کومې پرختي چې ستاد رب وړاندې د نږدې والی مرتبه لري هغه یې هیڅ کله د خپل تکبر په غرور کې نه ډوبېږي چې د هغه له عبادت څخه مخ واړوي هغه په پاکۍ سره ستایي او د هغه په وړاندې سر په سجده چټي